قوماندان صاحب، قوماندان صاحب، قوماندان صاحب. قاتل تر دې کوټې پورې راغلی دی. ډګروال یې ویشتلی دی، ډګروال یې ویشتلی. ډاکټر راشه، د وتلو لارې وتړئ. قاتل کېدای شي چې اوس هم په روغتون کې وي، بیړه وکئ. شفیقه، ډګروال یې شهید کړ، له روغتون څخه هېڅوک هم ونه وځي. دروازې وتړئ. ډګروال شهید شو قوماندان صاحب. ځان دې کنټرول که شفیقه، کنټرول که، بیړه وکه. امر پر ځای کېږي قوماندان صاحب. له روغتونه یې څوک هم ونه وځي. په هر چا مو چې شک راغی ونیسئ، څېړنه ترې وکئ، پېژندپاڼې وګورئ. تاسې دواړه پورته لاړ شئ، تاسې دواړه ښکته لاړ شئ. زرکه او بې شرفه، ستا له خبرې سره ولې اړیکه نه ټینګېږي؟ زما خور ته دې ولې زهر تېر کړل؟ هغې ته ته څه بد رسولي دي؟ موږ خوشي کوي. غلی شه جلۍ، زه دومره وخت نه لرم. خورې؟ په دې معنا چې ویښه شوې، اوس باید ویښه شې. دا درمل خپله اغېزه په 12 ساعتو کې ښیي. 1 ساعت تېر شو، پاتې شول 11 ساعته. لومړی دې لږ لږ ځان سوځوي، د ځیګر فعالیت له ستونزو سره مخ کوي، وروسته بیا سږو ته ځي، اعصاب بندي رامنځته کوي، بیا تر ټولو وروسته زړه ته واره رسېږي. د هغه څخه وروسته ښکاره ده چې مرګ دی. دروغجنه، ته دروغ وایې. وګوره خور مې نه مړه کېږي. دا جلې غلې که، خوشي که، خوشي که. موټر ودروه، کېدای شي چې مخابره کې کومه ستونزه وي. اوبه نشته؟ نه نشته. کوم بل څه خدمت شته ګرانې؟ زه هم تږی شوی یم، ستونی مې بیخي وچ دی. زه یې له هغه دوکانه راوړمه. سمه ده چې هلته لاړه شي او بولک ته زنګ ووهئ چې راشئ موږ وژغورئ. صبر وکئ. هغې ته غږ وکړه قومندان را روان دی. په کراره پام کوه جلۍ. بخښنه غواړم عسکر وروره. ته ولې داسې وارخطا یې؟ عسکر وروره، ما او خور مې اسمین ما ته ونه ویلې چې له موټر څخه مخکته کېږه. هله نو زر کوه، روغتون ته ځان رسوو. تاسې ناروغ لرئ؟ په موټر کې ده، زما خور ده. له خپل خاوند سره مې روغتون ته بیایم، هغه عملیاتېږي. شفا دې وي. مننه کومه. د وتلو لارې وتړل شوې قوماندان صاحب. پرته له پیژندکار ته، پرته له څېړنې او پلټنې څخه هېڅوک هم مه پرېږدئ چې لاړ شي شفیقه. امر پر ځای کېږي قوماندان صاحب. همدا اوس د لیلا او د هغه باران نومي ګیدړ کور ته لاړ شه. هر ځای یې ولټوه، له ګاونډیانو یې پوښتنه وکړه، وګوره چې د هغوی په اړه کوم معلومات شته که نه. په سترګو قوماندان صاحب. دا بدبخته څنګه دې خواته ګوري لکه چې زه یې پېژندلی یم. څنګه داسې اخواته ګورې شفیقه؟ زه ګنګ شوی وم، ژوندی اوسئ. مهمه نه ده، لږ پاتې و چې شیشه ماته شوې وای. مه ودرېږه شفیقه، زر کوه. امر پر ځای کېږي قوماندان صاحب.
ما ودرېږئ زمریانو زر کوئ ټولې کوټې یوه یوه ولټوئ د ټولو پایوازانو پیژند پاڼې وګورئ یو له بل سره مرسته وکئ پورټ تش کئ شکمن کسان یو ځای کې راټول کئ ستا پښه وینه شوې ده که غواړې له ډاکټر سره ووینه زه هم ډاکټر پسې ګرځم ژوندی اوسې دا ناروغ لکه چې ډېره بیړه لري قومندان صاحب قومندان صاحب حسن زمریه څنګه یې ښه نه یم قومندان صاحب خپل حق دې راوبخښه داسې خبرې مه کوه د فاطمې زویه زه غواړم چې د خپل عسکر د حالت په اړه پوه شم ډاکټره ډېره وینه یې ضایع کړې وینه لټوو وینه پیدا کوو د وینې ګروپ یې مشخص که هر عسکر وینه ورکوي ټاکان مه ورکوئ په کراره اوبه ما ته اوبه راکئ وزغمه زمریه اوبه سوځېږم ودرېږه وروره صبر وکړه ودرېږه مونږ ته د پوړ د تشول امر شوی دی وروره که تاسو د دې پوړ ناروغ نه یې نو زر له دې ځای څخه لاړ شه زه هم د ملي امنیت کارکوونکی یم په نښته کې ټپي شوی یم په همدې پول کې هم لاس مینځلو ته ځم شفا دې وي سمه ده ځه ژوندی اوسې حق مو راوبخئ قومندان صاحب ته ولې په خبره نه پوهېږې د فاطمې زویه تر اوسه ستا ډېر کارونه پاتې دي زه دا نشم منلی چې ته راته وایې نشم کولی ډاکټر صاحب دا ناروغ په دې کوټه کې ساتو ونیسئ قومندان صاحب امانت دې له ما سره دی زمریه کله چې له دې ځای څخه ووتې بیا یې زه درته په غاړه کوم
وای د ګیدړانو مشر باران. تا باید زه نه وای لیدلی عسکره. نیا جانې حق دې راوبخه فاطمې نیا جانې لمسی دې شهیدېږي. ای لویه خدایه ته زما لمسی او د ټولو میندو بچیان وساته د ظالمانو لاسونه او ګولیو ته یې مه پرېږده چې د هغوی په ځان ولګېږي یا خدایه. تاسو په دې کوټه کې څه کوئ؟ دا مې امنیتي ملګری و، دواړه په یوه نښته کې ټپیان شو. پوهېږم شفا دې وي، خو تاسو باید ووځئ. ناروغ لږ وروسته د عملیاتو کوټې ته بیایو. زه باید زر له دې مصیبت وهلي ځای څخه ووځم. زیلان له مرګ سره لاس او ګریوان ده. بخښنه غواړم وروره، ته ښه یې؟ ښه یم، ژوندی اوسې. قمندان صاحب، په ټولو پوړونو کسکران دي، ځینې پوړونه تش شول. څنګه چې تاسو امر کړی د ټولو پیژن کارتونه ګورو. چاته نه زما غږ اورې؟ چاته نه څه دې وکړل بارانه؟ راپور راکه. کار پای ته ورسېده، ډګروال ووژل شو. څه چې د غوښتل وشول. لیلا ته زر د زهرو ضد پچکاري وکړه. آفرین سرتیریا، وګوره امینه انسان څه ډول کارونو ته مجبوروي، خو دنده دې تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. بارانه اوس د خپلې نوې دندې لپاره په تمه واوسه. زموږ معامله داسې نه وه بدبخته، په خپلې ژمنې دې ودرېږه. خبره مه اوږدوه بارانه، که نه نو داسې به دې وسوځم چې په خپل ځان هم پوه نه شې. زما د امر په تمه واوسه. ګوره زیلان زما مېرمنه ده، ما د زیلان دپاره دا کار وکړ. که په هغې څه وشول زه تا ژوندی نه پرېږدم. که د زیلان یوه تار ویښته ته هم زیان ورسېده نو هیڅوک بیا تا له ما څخه نشي ژغورلی. تا به د عبرت لپاره د غره په سر کې په 3 ورځو کې وسوځوم. هیڅوک به هم ستا ایرې پیدا نه کړي. باران څه کړي دي؟ ستا خاوند اتل راووته، ډګروال یې وژلی دی، خدای دې وبخي. خورې خورې خورې، خیر دی، خور ته مې درمل ورکړې. خیر دی، غږ دې مه پورته کوه، درمل مرمل نشته. لکه چې زهرو دې په بدن اغېزه پیل کړې ده. په کراره کراره خپل ځیګر سره خدای پاماني وکړه. خدایا خدایا. اوبه اوبه ما ته اوبه راکئ د خدای لپاره. اوبه اوبه راکئ. خدای دې له تا څخه راضي شي، راضي شي. حسنه، زویا زویا، حسنه نیا جانې، حسنه نیا جانې ته دلته څه کوې؟
ستا لپاره دلته راغلمه زویا کله چې ستا په اړه خبره شومه دلته راغلمه حسن جانه زما نازولیه زویا زما ګرانه زویا نیا جانې ته ولې ژاړې زه خو ښه یم وګورې دا دی په پښو ولاړ یم حسنه زویا ودې لیدم راځه چې ځو چېرته ځو نیا جانې راځه بیا د فکر کې څه ګرځي ګوره اکا صاحب خرابې چلې زه له تا سره ولیدلم سل دورې مې وهي پوه شوې او زه نن زه دا صاحب خرابې چلې سل دورې پورې وړی یم سمه ده راځه نیا جانې حسنه ته ما چېرته بیایې هلته ځو راځه نیا جانې دا هیڅ په ځان پوه نه شو او شهید شو زویا څوک چې شهید شي هغه مړ نه وي ژوندی وي دا څه ډول کار دی دا ملګری خو مې شهید شوی و دا اوس څنګه په پښو ولاړ دی که خدای وغواړي ودرېدلی شي ستا دې ملګري د شهادت مقام ترلاسه کو حسنه زویا لږ وروسته زموږ د ښاغلي حضور ته ځي زموږ ښاغلی او ګران پیغمبر هغه یې خپل حضور ته غوښتی دی نیا جانې په شای وینه ده هغه هم د شهادت مهر دی زما قمقله زویا مه ورخطا کېږه درد مرد نه احساسوي د همدې لپاره هېڅ اندېښنې ته اړتیا نشته نیا جانې لکه چې ما هم هغه مقام ترلاسه کړ لکه چې زه هم شهید شوم ها حسنه زویا شهادت په رښتیا سره هم یوه لوړه مرتبه ده د هر چا په نصیب کې نه وي په اجل ډول سره د وینې د اړتیا خبر خپروو تاسو اندېښنه مه کوئ قمندان صاحب دا ټول کسان زموږ د ټپي شویو عسکرو لپاره دلته راغلي دي وینې ورکولو لپاره راغلي دي د دل په څېر کله چې نښتې نه خبر شي نو سمدلاسه ځانونه دلته را رسوي ودرېږه وروره خپله پېژند پاڼه مه راوښیئ خدای دې له دوی څخه راضي شي شفا دې وي ژوندی اوسئ سمه ده ته تللی شي زموږ خلک ډېر بااحساسه خلک دي قماندان صاحب په بلوک کې چې څومره عسکرول ټول دلته راغلل غواړي چې وینه ورکړي زر کوئ هلکانو په نوبت کې ودرېږئ بیړه وکړئ زر کوئ ډګروال ایهان الانیا چې د ټپي شوو عسکرو د لیدلو لپاره روغتون ته راغلی و د ډزو په پایله کې په شهادت ورسېده د پیښې په اړه پراخ چاڼیز عملیات او پلټنې پیل شوي دي امنیتي چارواکو د پیښې د عمل یا د عاملینو د نیولو لپاره سیمه محاصره کړې ده تاسو ته به په دې اړه نور معلومات په راتلونکو خبري ټولګو کې وړاندې شي وای بارانه وای په دې معنا چې د ډګروال د وژلو په دنده کې بریالی شوې له دې څخه وروسته کېدای شي چې هغه د قمندان د مرستیالۍ څوکۍ لاسته راوړي ستا غږ په دې ورځو کې ډېر لوړ شوی دی روژه سرتېرې ته خو پوهېږې هغه چرګ چې بې وخته اذان کوي له هغه سره څه کېږي ته باید یو فورم واخلې او هلته دقیق معلومات ولیکې سمه ده په دې ډول سره هم تا ته کومه ستونزه نه پیدا کیږي او هم زموږ کار اسانیږي له کوم ځای څخه واخلم هلته لاړه شکین لور ته وګوره یوه کوچنۍ شوبه ده سمه ده ژوندی اوسئ ودرېږه
عدالتانه ولوېده. ژوندی اوسې وروره، ژوندی اوسې. په ما کې ستونزه نشته، لکه چې په شمال کې ستونزه پیدا شوه. وګوره ومې ویشته، ودرېده څنګه مې وویشته. وګوره اوس وګوره. ګوره مې ملګريه، دا څنګه داسې وشو؟ وزغمه د فاطمې زویه وزغمه. نیا جانې ته چېرته؟ نیا جانې بیا مې څه کړي دي چې داسې راته ګورې؟ غلی شه، غټ سړی شوې، اوس هم ډېرې خبرې کوي. ور 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 نور نو بې ځایه خبرې کول بس که، که نه خلک دې لیونی ګڼي. نور نو غلی شه غلی شه. پام کوه چاته نه ونه خوځېږي، که نه نو وژنم دې. مه ډارېږه یاسمین. ځه همدلته ودرېږه. ورځه پې پروتوکا ته دې ملګري واته وړوه. تاسو غلط کار کوئ. خوله دې بنده که. ټول ځایونه ولټوئ، که کاغذونه او هر څه مو چې پیدا کړل راوایخلئ دلته راوړئ. ټول ځایونه ولټوئ. لیلا چېرته ده؟ لیلا چېرته ده بې شرفه؟ زر کوه، درته وایم زر کوه. غوږ دې پورته نه کړي، مسکې شه. د لیلا غږ له همدې ځایه اورې، همداسې نه ده؟ مخکې شه. پاڅېږه بې شرفه، پاڅېږه غږ یې راوباسه. پام کوه چې کوم بېځایه حرکتونه کې یو زیو کناکیاو. د پټو خبرو اورېدلو ځای مو پیدا که. اوس هم غږ پکې اورېدل کېږي. غږ یې مه خبرې سره وصل که کناکیاو، کېدای شي چې زموږ کار اسانه کړي. پوه شوم قمندان صاحب. غږ یې لوړ که. درته وایم مه خوځېږه. زیلان دې په ښکاره ډول وژله ها؟ بدبخته هغه زما مېرمن ده،
هغې ته د زهرو پچکاري وکړه اوس ورته د زهرو ضد پچکاري وکړه. د زهرو ضد پچکارۍ نشته. دنده یې تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. وژنم دې هو څنګه پای ته نه ده رسېدلې بدبخته. د لیلا وخت الله پاتې دې مه ډارېږه. که ته ما ووژنې نو د زهرو ضد پچکارۍ نشي پیدا کولی. د څه شي زهر؟ د څه شي پچکارۍ؟ دوی په لیلا څه کړي؟ بدبخته راکه د زهرو ضد پچکاري راکه. ګوره د زیلان څخه به مخکې ته ووژل شي. زه د لوړ پوړو چارواکو امر پر ځای کوم بارانه. ستا دا ګواښ ما نشي ډارولی. ته هم خپل عقل دې په کار واچوه. یو بل کس به هم وژنې. له هغه نه وروسته بیا پچکارۍ لاسته راوړی شي. وخت کمیږي. د همدې له امله بېځایه وخت مه تېروه. هغه څوک دی؟ ها؟ زه بل څوک ووژنم؟ ته بیا څه پلان لرې بدبخته؟ کوم کس چې ته یې باید ووژنې هغه به په خبرونو کې وګورې. تا سره زما کار پای ته ورسېده. معامله خلاصه شوه. یا به اوس د زهرو ضد پچکاري راکوې او یا وژل له تا څخه پیلوم. دا چې زهر له تا سره ول نو د زهرو ضد پچکاري به هم له تا سره وي. دا ځای ګواښونکی دی. مخکې له دې چې د کسان را ورسیږي باید لاړ شو. زمونږ په لاس کې کوم کاره ثبوت نشته. داسې ښکاري چې ډګروال دوی د باران په مرسته وژلی. یو بل کس هم پرې وژني. خو څوک؟ کوناکیاو دوی چیرته دي؟ چیرته ځي؟ تر اوسه مو نه دي پیدا کړي؟ ځواب منفي دی یوزیو. دوی پیدا که شفیقه که نه نو په موږ به ناوخته شي. هم به لیلا ووژل شي او هم به یو بل کس. مونږ یې ځای نشو په ډاګه کولی یوزیو. دا جلۍ څوک ده؟ دا زما د مېرمنې خور ده. تاسې تللی شئ. په سیمه کې دی شفیقه. په سیمه کې دی. په سیمه کې دی. وا مې اورېدل یوزیو. شفیقه په کوم ځای کې چې د موټرو تلاشي روانه ده هغه ځای زر معلوم کړئ. بیړه وکړئ. د سیمې په ټولو ځایونو کې د موټرو تلاشي روانه ده یوزیو. شفیقه خبر ورکړه. امنیتي چارواکو ته خبر ورکړه چې هغوی پیدا کړي. پوه شوم یوزیو. قماندان صاحب حسن عملت خانې ته بیایي. حالت هیڅ که نه دی. که یو ځل یې وګورئ کیدای شي. پام کوه شاهینه. له خولې څخه دې یوه منفي کلمه راونه باسې. ډارېږم چې د دعا پر ځای بل څه ونه وایم. د خدای په مرستې سره حسن ژوندی پاتې کیږي. پوه شوې؟ ژوندی پاتې کیږي. زمریا وی زغمه حسنه وی زغمه. څه خبره ده کوناک؟ د هغوی ځای مو پیدا کړ؟ د سیمې ټول امنیتي چارواکو ته د اړتیا وړ لارښوونه وشوه یوزیو. هغوی لټوي. د جلیل په اړه کوم خبر شته؟ کوم خبر؟ کوم شک؟ هر څه چې وي. ځواب منفي دی یوزیو. کوم ځای کې چې پېښه رامنځته شوې هلته پلټنه روانه ده. راځئ. خورې یو روغتون ته به لاړ شي باران وروره. نشو تللی یاسمین نیول کېږو.
زه یم باران ځواب راکړه اګیر سرتیریا اګیر سرتیریا ځواب راکړه. قومندانه باران سرتیری په سخت حالت کې دی. اورم سرتیریا. ډاکټر زر پیدا کا ګیرا بیړه وکا زیلان مړه کیږي. موږ هڅه کوو چې حال څه درشو. ډاکټر جزایی دی د لولان په کام کې بندي دی. ما ته غوږ شه ګیره زه ټوکې نه کوم وخت هم نه لرم. زیلان سرتیری مړه کیږي. اوس هغه ورځ په یاد راواله چې په یو کار کې مې ګیر کړی وي. زه چې څه وایم هماغه وکړه پوه شوې. د دې کار په سزا خو پوهېږې. زه تا په سازمان کې بندي کوم. اظهاره درڅخه اخلو بیا دې دموو. سمه ده باران سرتیریا پوه شوم. ته ولې داسې ګورې بې شرفې؟ باران سرتیري ته داسې په کوم کار ګیر کړی وي قومندانه چې دومره زر دې ورته غاړه کېښوده. ډېر اندېښنه انسان ته مصیبت پیدا کوي روژه سرتیرې. په دې خبره تر ټولو ته ښه پوهېږې. ځه لاړه شه. ډاکټر خوشي که چې له دې ځایه زر لاړ شي. بیړه وکړه. زر کوه. درنو لیدونکو د ډګروال د وژل کېدو په اړه وروستي معلومات زموږ لاسته راورسېدل. د پلټنې وروستي معلومات هر څه ښکاره کوي. د رسمي سرچینو له مخې د قاتل هویت او اصلي موخه په ډاګه شوې هم ده. دا څه پلاټي دي دومره نو نشي کېدای. ډېر لوی دروغ. دا یو ډول کرکه خپرونکي دروغ دي. د ځینې څېړنو او پلټنو له مخې ویل کېږي چې د ډګروال د وژل کېدو په تور په سیمه کې د ډلګي مشر په صفت دنده لرونکی جلیل کیسکین د نیولو په اړه هلې ځلې روانې دي. همدارنګه ویل کېږي چې د پېښې تر شا پټه مینه ده او ډلګي مشر جلیل کیسکین ډګروال ته په زړه کې کینه درلوده. د همدې له امله یې ډګروال وواژه. د ځینو سرچینو له مخې یوه څه موده کېږي چې ډلګی مشر جلیل کیسکین له یوې ترهګرې سره چې ځانګړی نوم یې زیلانده پټې اړیکې درلودې. دومره دروغ ویل زیاتی دی خو دا څه ډول یو تور دی؟ دا څه ډول یو چا باندې تور لګول دي؟ ویل کېږي چې د ډګروال په قطر تورن جلیل کیسکین یو واده شوی سړی دی چې یو ماشوم هم لري. همدارنګه ځینې سرچینې وایي چې تورن کس یو څو موده له خپلې مېرمنې څخه جلا و او په همدې موده کې له یوې ترهګرې نجلۍ سره چې ځانګړی نوم یې زیلانده پټې اړیکې درلودې. په دې وروستیو وختونو کې ترهګره چې ځانګړی نوم یې زیلانده د ډګروال کور ته ډېر تګ راتګ کاوه او ډلګي مشر جلیل ډګروال د دې له امله وژلی دی چې ګواکې ډګروال له ترهګرې چې ځانګړی نوم یې زیلانده اړیکې درلودې. همدارنګه ویل کېږي چې ډلګي مشر جلیل کیسکین له دې ترهګرې سره چې ځانګړی نوم یې زیلانده د خپلو پټو اړیکو له امله د ډېرو کسانو د وژل کېدو په تور هم تورن شوی دی. یو بل کس به هم وژنې. زه بل څوک وژنم؟ ته څه پلان لرې بدبخته؟ کوم کس چې ته یې باید ووژنې هغه به په خبرونو کې وګورې. دا څه ډول لوبه ده؟ دا سیمه څومره بد قسمت لري. چیرته چې قاتلان دي، چیرته چې بې وجدانه خلک دي، هغوی ټول په دې سیمه کې فعالیت کوي. خدایا زرکوا حساب خرابیا اوس وارستا دی چې د یونیفورم حق دې پوره کړي. له دې ځای څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره پیدا کړي. هر ځای کې د تښتېدلو یوه لاره وي. لږ فکر وکړه حساب خرابیا.
بے شرف چاته داسې ناوړه چلن بل څوک نشي کولای. د خپل ملګرو زیاتی دی وبخه ډلګی مشره. هغوی نه پوهېږي چې موږ له پخوا څخه ملګرتیا درلوده. بے شرفه ته زما ملګری نه یې، حتی زما دښمن هم نشي کېدلی رزیله. که غیرت لرې نو دا لاسونه مې خوشې که. ستا دا چلن مې هېڅ خوښ نه شو جلیله. موږ دواړه په یوې ډلې کې نه یو. د دې هېواد د راتلونکي لپاره کار نه کوو. تاسې په هېواد کې پرته له دې څخه چې د بېګناهو خلکو وینې وڅکئ بل هېڅ کار نه کوئ. تاسې د دولت په منځ کې د خلکو وینې څکئ بې شرفانو. ستاسو په ډله کې د کار کولو پر ځای که چېرته زه په ګولۍ ولګېږم او مړ شم دا کار ښه ګڼم. همدومره پلاټې ویل بس نه کوي. تیاره ده؟ تیاره ده قمندان صاحب. دا وروستۍ پچکاری ده. ځان او مغزو ته د زیان رسولو لپاره د وروستۍ پچکاری ده. یوه پچکاری، یوه موخه. موږ اوس تا ته یوازې یوه پچکاری کوو. هغه پچکاری تا زموږ لوري ته راګرځوي. ته به بیا زموږ د ډلې کس شي. دې ته ځواب ورکړه. حکم بې ځایه حرکتونه کې کنه نه ویشتل کېږي. واخله. ځواب ورکړه. امر وکړئ قمندان صاحب. څوک دا ډول خبرې ثبتوي بې شرفه؟ څوک داسې خبرې ثبتوي؟ ډېر وخت شو چې د باران او د لیلا غږ نشته. ځای مې تر اوسه ورته نه ده پیدا کړی. خپل ځای نه تثبیتوي قمندان صاحب، خو هرومرو پیدا کوم. هر څه تیار دي بې شرفه. اوس نو موږ باید لیلا پیدا کړو. بیړه وکړه. په سترګو قمندان صاحب. ښه، موږ څه خبرې کولې؟ زه غواړم چې له خپل پخواني ملګري سره خبرو کولو ته دوام ورکړم. یو زیو کوناکیو کوم ځای کې چې چاته دی د هغه ځای غږونه مو لاسته راوړل. ته یې واوره. ای ډلګۍ مشر جلیله، ته څنګه زموږ لاسته ژوندی ولوېدې؟ ما خو فکر کوه چې ته وویشتل شوی اوسې. دا وروستی پچکاری د ډلګۍ مشره، له دې څخه وروسته دا کار خلاصېږي. که له دې پچکارۍ وروسته درته ووایي چې پلار دې ووژنه نه وژنې یې. نه ګرانې، موږ با انصافه خلک یو. البته چې داسې ورته نه ووایي چې زه لاړ شه پلار دې ووژنه. یوازې دومره ورته ووایه چې لیلا ووژنه. هغه کېنوئ. بې شرفې دا کمانډو دی. که یو فرصت هم لاسته ورغی نو موږ ټول به وسوځوي. پچکاري خو به نه وي خرابه شوې. نه قمندان صاحب. ویې که دا پچکاری له تا څخه قاتل جوړوي ډلګۍ مشره. د لیلا د وژلو لپاره دې چمتو کوي. تاسو هغه نجلۍ ته زهر نه دي تېر کړي؟ هغه حسن هم نه مړه کېږي؟ له هغې پچکارۍ څخه دې ګټه پورته نه کړه؟ هغه زهر د لیلا د وژلو لپاره نه و، د ډګروال د وژلو لپاره و، او د دې لپاره و چې لیلا تل ما سره پاتې شي تر څو چې د زهرو ضد پچکارۍ له ما سره وي. هغه جلۍ مجبوره ده چې ځان زما څنګ ته راورسوي. موږ نه غواړو چې د ډګروال د وژنو څخه وروسته د هغه د وژلو تور په موږ ولګول شي. دا د مینې یو جنایت دی. اوس به جلیل د ډګروال د وژلو څخه وروسته هغه ترهګره وژني چې ورسره مینه لري. ستا موخه دا ده جلیله، ښه یې وپېژنه. چېرته ده چې ولیده ویې وژنه. څومره وخت نیسي؟ کله چې دا درمل له وینې سره ګډ شي او له وینې سره یو ځای مغزو ته ورسېږي نو بیا هغه نامتو ډلګۍ مشر جلیل به هغه پخوانی جلیل نه وي قمندان صاحب. د روبات غوندې به کار کوي. د دې کار لپاره موږ یوازې یو ساعت اړتیا لرو. یوازې یو ساعت. خپل دندې ته درناوی ولره. موخه دې وپېژنه.
زر کوه سړیه زر کوه لاسونه دې خلاص کا قانونو په ډېر لوی مصیبت کې باخته شي داسې هم ویل کېږي چې د ډګروال په وژلو تورن ډلګۍ مشر جلیل کیسکین هغه ترهګر هم وژني چې ورسره مینه یې درلوده د ډلګۍ مشر جلیل کیسکین د نیولو لپاره په سیمه کې عملیات دوام لري دې کار ته وګوره د جلیل په مرسته لیلا وژني او دا ټولې پیښې د مینې جنایت په نوم خلکو ته ورپېژني قماندان صاحب د حسن عملیات خلاص شو ډلګۍ مشر جلیل وتښتېده داسې مه ودرېږئ بې شرفانو هغه زر را پیدا کړئ دا ته هغه ته ورکړی و کله چې زه ولوېدمه کېدای شي هغه وخت اخیستی وي بلوک ته زه باید بلوک ته زنګ ووهم ډګروال د قتل په تور د تورن ډلګې مشر جلیل کیسکین په اړه وروستي معلومات موږ ته رسېدلي دي ویل کېږي چې د ډګروال په قتل تورن جلیل کیسکین یو واده شوی سړی دی چې یو ماشوم هم لري همدارنګه ځینې سرچینې وایي چې تورن کاس یو څو موده له خپلې مېرمنې څخه جلا و او په همدې موده کې له یوې ترهګرې جلۍ سره چې ځانګړی نوم یې زیلانده پټې اړیکې درلودې
په دې وروستیو وختونو کې ترهګره چې ځانګړی نوم یې زیلانده د ډګروال کور ته یې ډېر تګ راتګ کاوه او ډلګي مشر جلیل ډګروال د دې له امله وژلی دی چې ګواکې ډګروال له ترهګرۍ چې ځانګړی نوم یې زیلانده ورسره اړیکې درلودې. همدارنګه ویل کېږي چې ډلګی مشر جلیل کیسکن له دې ترهګرۍ سره چې ځانګړی نوم یې زیلانده د خپلو پټو اړیکو د درلودو له امله د ډېرو نورو کسانو د وژلو په تور هم تورن شوی دی. همدارنګه داسې هم ویل کېږي چې ډلګی مشر هغه ترهګره چې دا ورسره بخښنه غواړم کاکا، بخښنه غواړم. دې کار ته وګوره، ډګروال یې ووژه، پړه یې پر ما واچوله. وایې بې شرفانو، زه باید سردار قمندان پیدا کړم. پام کوه چې حرکت ونه کړې. که د ځان په اړه دې فکر نه کوې نو د هېوادوالو په اړه دې فکر وکړه. ستا یو حرکت سره چې دلته هر څوک دې ټول وژنم. زه چېرته یم ملګریه؟ لکه چې زه شی شوی یم. نیا مې چېرته ده؟ وای قومندان صاحب، ملګریه، لکه چې تاسې هم شهیدان شوي یئ. هغه مقام ډېرو لږو خلکو ته په برخه کېږي د فاطمې زویه. مونږ چېرته او شهیدېدل چېرته؟ حضرت عمر هم د شهادت په اړه همداسې ویلي ول. موږ په روغتون کې یو ملګریه، د ټاپې وې هېر دې کړل؟ هغه سړی باران ګیدړ. کوم باران زمریه؟ قومندان صاحب، هغه ګیدړ دلته و، ما ته یې ګواښ وکړ. وروستی کس هغه و چې ومیلده. ته ډاډه یې د فاطمې زویه؟ داسې نه چې بل څوک دې لیدلي وي. قومندان صاحب، زه ټپي وم، فکر خو مې خراب نه و. هغه باران و. په دې معنا چې باران روغتون کې و. دروغ هیڅکله پټ نه پاتې کېږي. زر کوه دا پیرکي تیار کا، کسان په تمه دي. ګوره چې خراب نه کې. پیسې مو واخلئ. ژوندی اوسې وروره. تاسې چېرته یئ؟ یو نوم واخله، یوه اشاره وکړه. اوس نو ستاسو کاسې قمندان صاحب، هر څه چې غواړئ پرې کولی شئ. څوک یې؟ خبره دې لنډه که، ووایه څه خبره ده؟ سمه ده، له هغه ځایه مه وځه. لږ وروسته زموږ کسان هلته درځي. لایلا یې پیدا کړې ده. ته هم دلته کې ناسمین. زه مو خلاص مینځم، راځم. سمه ده خورې. خورې د لاس مینځلو ځای چیرته دی؟ له دې دروازې څخه وزکین لوري ته لاړه شه، هلته دی. ژوندی اوسې. تاسې ته څه راوړم وروره؟ ته څه غواړې یاسمین؟ څه درته راوړي؟ د لیمو شربت. زر کوه موټر ته پورته شه، زر کوه پورته شه. خوشې مه که. یاسمین ته همدلته اوسه، زه راځم. ملګریه، ډلګی مشر جلیل چېرته دی؟ هغه ولې زما لیدو ته نه راځي؟ هغه په ما ډېر په غوسه دی. داسې هم کېدی شي ګرانه، ډلګی مشر په تا غوسه کېدلی شي، کار لري، په نږدې وخت کې به راشي. لیلا یې راوسته قمندان صاحب. رای ولئ.
لاسونه یې خوشې که دا د ستا دښمنه جلیله د دولت د راتلونکو لپاره باید دا ترهګره ووژنې نوم یې لیلا ده زرکوه جلیله هغه ووژنه زرکوه جلیله هغه د ملت دښمنه ده ویې وژنه جلیله زرکوه جلیله زرکوه ویې وژنه ویې وژنه همدومره خبره وه آفرین جلیله ویې تړه لیلا څوک ده هغه مې ولې ووژله لیلا ستا دښمنه ده شومه چې پتا باندې څه ونه شي خورې خورې صبر وکړه راځه دلته کښېنه کښېنه یو ګیلاس اوبه راوړئ بل ځل ته به لیلا وژنې خو ته اندېښنه مه کوه دا همهغې غوندې ګواښونکې وه زما په اند داسې کارونه چې هر څومره یو انسان وکړي هماغومره قوي کیږي مهرباني وکړئ تاسې همدلته ماته په تمه شئ زه ځم پیچکاري راوړم بله چاره نشته ناوخته نشي که روغتون ته لاړ شو راځه لیلا راځه ته ښه یې کسان دې ووژل شول موږ ته کسانو د زهرو ضد پیچکاري راولېږه که نو زه تا ژوندی نه پرېږدم هغه لیلا به دلته راځي بارانه بله چاره نه لري نشي کېدلی هېڅوک په موږ باور نه کوي سمدلاسه مو نیسي تر څو چې موږ هغوی ته خپل درد وایو وخت پای ته رسیږي زموږ پیرکي نوم لري وای په دې معنی چې دلګی مشر جلیل ما وژغوره زموږ پیرکي نوم لري دلته داسې څوک نشته چې د ګل اغا د پیرکیو دوکانونه پېژني مهرباني وکړئ په خوند سره یې وخورئ د ګل اغا د پیرکیو پلورنځی ځو شاهینه ځان مه نارامه کوه ملګریه ارام وکړه سمه ده ما ته خو یو ځل حال ووایې څه خبره ده
جلیل قومندان ښه دی؟ د هغې ترهګرۍ چې ځانګړی نوم یې زیلان ده او له امله یې د ډګروال د وژلو پېښه رامنځته شوې ده. اصلي نوم یې لیلا ده. د ډګروال آیان علانیه د دې ترهګرۍ چلی چې له امله یې د یوه ډلګي مشر لخوا چې نوم یې جلیل کیسکندی ووژل شو. داسې ویل شوي دي چې ډلګي مشر جلیل د دې له امله ډګروال وواژه چې هغه له دې ترهګرۍ جلۍ سره یې مینه درلوده او ډګروال له دې ترهګرۍ جلۍ سره پټې اړیکې ته په دې خبرونو کې څه وایي؟ ډګروال زما له امله وژل شوی دی؟ دا ټول دروغ دي. دوی په ما تور لګوي. دا هغه ترهګره جلی ده. ملي امنیت ته زنګ ووهه، خبر ورکړه، خو پام کوه چې څوک خبر نشي. زه هغوی بوخ ساتم. دا هغه بې شرفه خاینه ترهګره جلی چې له امله یې ډګروال ووژل شو. زما خور بېګناه ده، هغوی پرې تور لګوي. بدبخته، دا زما مېرمن ده، ته تېروتې. افسوس دی په تاسو قاتلانو. ډګروال د امنیت راوستلو لپاره دلته راغلی و. لرې شه، راځئ چې ځو مخکې شئ. ونه خوځېږه بدبخته. بله، ملي امنیت دی. خدای مو ووهه. افسوس دی په دوی باندې، بېګناه خلک وژني. دوی ولې موږ په کراره نه پرېږدي؟ توبه توبه. زر کوئ، لږ وروسته ټول ځایونه عسکر لټوي. موږ باید زر له دې ځای څخه لاړ شو. اوس وار ستا دی جلیله. د دولتي راتلونکي لپاره د ملت دښمنان پیدا کوې وله. ستا دنده همدا ده. جلیل قومندانه، جلیل قومندانه، ته ما نه پېژنې؟ زه لیلا یم. جلیل وروره، زما خور مه وژنه، خیر دی، خیر دی. داسې مه کوه. آسمین، آسمین، مه مړه کېږه آسمین. جلیله، جلیله داسې مه کوه، صبر وکړه. جلیله، جلیله مه کوه، داسې مه کوه. جلیله درته وایم صبر وکړه. جلیله په خبر پوه شه، دا کار مه کوه، صبر وکړه. جلیله، ولې جلیل قومندانه تا ولې ډزه که؟ زما خور دې ولې وژله؟ داسې چې ته نو صبر مه کوه، ما هم ووژنه، ډزه که. جلیله، جلیله نه، جلیله پام کوه، داسې ونه کې. هغه وسله وغورځوه جلیله، داسې مه کوه جلیله، په هوښ راشه جلیله. آسمین، په هوښ راشه جلیله. جلیله زه یم، ستا سردار قومندان دی. و دې نه پېژندم. هغه وسله دې وغورځوه جلیله. سردار قومندانه، سردار قومندانه، هر دې مه مړ کېږه قومندانه. آسمین، خورې، خدایا. قومندان صاحب، قومندان صاحب، قومندان صاحب جواب راکړئ. قومندان صاحب، سمه ده، اوس نه چمتو شو. هر څوک چې موږ وغواړو د ده په مرسته یې وژلی شو.
درمالو زموږ کار اسانه کړ. ته څوک یې؟ زه ستا نږدې ملګری یم جلیله. دواړه یو ځای کار کوو. دواړه یو ځای کار کوو؟ زموږ دنده څه ده؟ د دولت دښمنان ختمول دي. زه ولې تړل شوی یم؟ دښمنانو ته تړلی، هغوی ته وژلې، موږ راغلو ته مو وژغورلې. په یاد مې نه دي. زما دښمنان څوک دي؟ ستا دښمنان دا دوه کسه دي، لیلا او باران. ستا زما او د دولت دښمنان دي. ستا دنده د دوی وژل دي. یو بل کس هم شته. دا زموږ د دښمنانو مشر دی. دوی څوک دي؟ درته مې وویل چې دوی زموږ دښمنان دي. دوی هغه خاینان دي چې غواړي زموږ دولت له منځه یوسي. دوی چې د هر چېرته ولیدل ویې وژنه. خور جانې خور جانې دې خواته لاړل قومندان صاحب. په خبرونو کې چې کومه جلۍ و خو دا هماغه وه. هغې سره یو سړی او یو کوچنی جلۍ هم وه. سمه ده ماما، ژوندی اوسې. ته ښه یې؟ ښه نه یم، زه هېڅ ښه نه یم. څه خبره ده؟ په تلویزیون کې یې زما په اړه څه وویلې؟ هغوی په ما تور لګوي، مخکې له وژلو څخه په ما خاورې اړوي. خورې ته خوښه یې که نه؟ په سختۍ سره ساه اخلم. د وخت په تېرېدو سره حالت مې خرابېږي. د زهرو اغېزه په ما کې پرمختګ کوي. موږ باید درمل پیدا کړو بارانه، وخت کم دی. نو بې ځایه وخت نه تېروو زیلان. زه غره ته ځم، خو زه تاسې داسې د سړک په سر نشم پرېښودلی. ته لاړ شه بارانه، درمل پیدا که. ته زموږ په اړه هېڅ اندېښنه مه کوه. موږ خپلې ترور کره ځو. بس نه کوي چې ته درمل راوړې. ځه زیلان ځه، خو پام کوه چې څوک دې ونه ګوري. زه درمل راخلم راځم، سمه ده؟ ځئ. ترور کره زه خور جانې؟ نه خور جانې، نه ځو. قومندان پیدا کوو. هغوی په همدې ځایو کې دي، ډېر لرې نشي تللی. سردار قومندان، سردار ورور روان دی. خورې سردار وروره، خوشکه نه، ودرېږئ ودرېږئ ودرېږئ. وتښتېدل قومندان صاحب. داسې څنګه وشول؟ څنګه؟ دومره کارونه مې جوړ کړه، هغه بسنه ونه کړه. تاسې له موږ څخه نور څه غواړئ؟ خورې کۆناکیاو یاوزیاو کۆناکیاو ساغا گەوری یاوزیاو لایلا و ئەسمینیەوە تەختەوەل شەفیقە هاغۆی بەوەڤەژنی تەقیبەوەڵۆ لە پەرەدە هاغۆی غەکتاشیادا پۆشۆم یاوزیاو موگێ غاگاورو داچی لایلا بە کومی خواتە بیای غاگی تاسو سره نخلوم لایلا مونی ولا قومندان صاحب اوسو کو
زر ډیپو ته راولئ بیړه وکئ پوه شوم قومندان صاحب لږ وروسته به هلته در ورسېږو دا کومه ډیپو ده کومه ډیپو بیړه وکړه روژده وخت کم دی هغه ډاکټر زردلو لاندې زندان څخه راوباسه ته اندېښنه مه کوه باران قمندانه اوس یې راوباسمه ډاکټر خوشکه باران قمندان امر کړی اګیر قومندان خبر دی زه تا ته وایم چې د باران امر دی ته په خبره نه پوهېږې بې شرفه خلاصه که ډاکټره 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 اثر دی ری اما ادامه ته بیایې نه 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 باران قمندان امر کړی دی زیلان ته یې زهر تېر کړي دي د زهرو ضد پیچکاري ورته وکړه پوه شوې زما زړه خو وایي چې د زهرو پیچکاري ورته وکړې ډاکټره زر کوه پاڅېږه ډاکټره کمره چمتو کوي پایله ویې په سترګو قومندان صاحب دښمنه د څنګ ته راځي جلیله ته چمتو یې چې د خپل اتل ډګروال غچ واخلې چمتو یم مخکشه خبرې مه کوه مخکشه آسمین خوشکای تاسې له موږ څخه نور څه غواړئ تاسې له خدای څخه نه ډارېږئ څخه مه وهه مخکشه دې ته هېڅ اړتیا نه وه چې ته موږ دومره په تکلیف کې لیلا اګوره اوس د خاوند هم څنګ کې نشته زه تاسو دواړو ته په تمه وم باران زما غږ اورې وایه څنګه د اړیکه نیولې مه غوسه کېږه بارانه زموږ دوه ملګري دې ووژل نو خبره دې هم ترې واخیسته موږ په تا غوسه شو مېرمنه دې له ما سره د بارانه تا ته په تمه ده ډېره درپسې خفه شوې ده څه خبره ده بدبخته ته څه وایې بې شرفه دا دروغ دي خاوند ته دې غږ وکړه لیلا چې باور وکړي رښتیا وایي موږ یې ونیولي وو چته نه که زیلان ته دې څه وویلې نو زه دې وژنم بدبخته په دې خو پوه شوی چې زه څوک یم پیدا کوم دې او په دې سر دې ولم بې ځای خبرې دې پرېږده بارانه هغه وسله به زر دلته راوړه چې تا پرې ډګروال ووژه کله چې دې وسله ماته وسپارله نو زه لیلا ته د زهرو ضد پچکاري کوم بیا دې چې هر چېرته خوښوي لاړ شه پام کوه چې زیلان ته څه ونه وایې بدبخته ته خپل ځای راوښیه زر ولسوالۍ ته راشه نورې خبرې به دلته وکړو دا خو جلیل قمندان دی ښه ده خو هغه دلته څه کوي جلیل قمندان صبر وکړه آسمین دلته هرومرو کومه خبره ده دا جلیل قمندان نه دی ته ورته وګوره هماغه دی جلیل قمندان دلته څه کوي
واخله. د دښمنانو وخت د پای ته ورسېده. هغوی به یو یو له مخې لرې کړي. ودرېږه زمريه، همدلته ودرېږه. جلیل هم هغوی سره دی. دوی چیرته دي؟ خدایه ته زما فکر له کنټرول څخه ونه باسې. خاینې زما قماندان دې ووژه. پته یې څه کړي دي جلیل قماندانه؟ زه لیلا یمه، زه دې ونه پېژندمه. تاسو په جلیل قماندان څه کړي دي؟ تاسو ظالمان له خدای څخه نه ډارېږئ؟ کامره چمتو که د یو په زړه پورې فلم سان اخلو. ډلګی مشر جلیل چې له زیلاند ترګرې سره مینه لري هغه په یو ډیپو کې پیدا کوي او د کینې له امله یې لږ وروسته وژني. وخت نه دی پاتې. د جلیل په مرستې لیلا وژني. خورې ما خوشي کوي. خور مې خوشي کوي. خوشي کوي. زرکه ووژنه جلیله. زموږ دښمنه ستا په مخکې ولاړه ده. صبر مه کوه. دا ووژنه چې زموږ قمندان په قبر کې ارام ویده شي. خدایا جلیله وروره، جلیله وروره، زه یم اسمین. تا موږ هېر کړو. خوله یې بنده که. داسې مه کوه جلیل قمندانه. دوی په تا لوبه کوي. دوی دروغ وایي. د دولت اصلي دښمنان هم دوی د جلیل قمندانه. قمندان صاحب د غږ ثبتولو په کوټه باندې د سردار کسانو برید کړی. همدې هم نیولی دی. بې شرفه. سردار وروره په موټر کې کسانو مې وپلورله. په هغه سړک راغلو چې فابریکه ده. جلیل ورور هم دلته دی. موږ وژغوره. خورې ومې وله خو دومره مې مه ځوروه. ومې وژنه. هم دومره ځورول نور بس دي. ته ولې ما ځوروې او نه مې ولې؟ ولې د ولې د ځواب تر پوهېدلو ته به ژوندی پاتې نه شې. قمندان صاحب اوس سردار قمندان له خپلو عسکرو سره زموږ په کام برید کوي. هغوی هېڅ هم نشي کولی. زموږ په وړاندې د هغوی عملیات تل له ماتې سره مخ شوي دي. خورې مه تښته. هغه ونیسئ. زر کوئ. روغه یې ماته راولئ. پوه شول چې غږ مو اورېدلی. د خدای په مرسته سره په وخت رسېږي قمندان صاحب. انشاءالله شاهینه، انشاءالله. تیز شه زمریه، تیز شه. ودرېږه. دلته راشه. مخکې شه. خوشي کوي. غلی شه. درته وایم شه.
مخکشه هلا زرکوا خوشکای مخکشه خوشکای مخکشه هلا زرکوا مخکشه زرکوا هلا نو د میوې پلورلو موټر چیرته دی ته کوم څه وینې شاهینه دا دی هلته دی قومندان صاحب مخکشه هلا زما خور خوشکای خبرې مو کوه مخکشه هغې ته څه مه وایئ آسمین همدومره بس نه کوي دا کار خلاصوو زرکوه جلیله خپله دښمنه ووژنه خورې کامره چالانه که داسې مه کوه جلیل قمندانه خیر دی جلیل قمندانه په هوش راشه زه لیلا یمه ته ما نه پېژنې تا ته یې دا مې ښی دی دلته کومه تشه فابریکه شته ماما ها خواته ده ژوندی اوسې ماما همدغسې مخته لاړ شئ خوشکه ملګري یو بل ته وصله نه نیسي بارانه ما ته دې دروغ وویل زه ستا کوم ملګری نه یم لیلا او د زهرو ضد پیچکاري راکه وسله واخله البته ما له تا سره یو معامله کړې وه یو ځای کې یې بند کوي الله د سره بیا وروسته خبرې کوم دننه دي خو ګڼه ګوڼه ډېره ده دا کار تا پورې اړه لري شاهینه زه تیار یم قومندان صاحب جلیل وروره داسې مه کوه خیر دی دوی په تا زما خور وژني هغه غلی کوي که نه موږ به ستونزې سره مخ کړي یو ډاس شاهینه موږ بل فرصت نه لرو که نه نو جلیل او لیلا دواړه به ووژل شي اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب وخت کمیږي جلیله دښمنه دې مخکې ولاړه ده صبر مه کوه ډاز وکړه دښمنه مه کوه جلیل قمندانه دوی دا کاروي سردار قمندان په یاد راوله زر کوه جلیل قمندانه په هوش راشه بې ځای زارۍ مه کوه لیلا نن به له دې ځای څخه ستا مړی ووځي ماښام ته به نوم وباسې ټول خبرونه به ستا په اړه خپاره شي ډاز وکړه جلیله ډاز وکړه چې ډګروال په قبر کې آرام شي خدای ته مرسته وکړه مه کوه جلیل قمندانه خیر دی په هوش راشه دوی دروغ وایي ستا قمندان ما نه دی وژلی ته دښمنه یې زر کوه جلیله همدومره خبرې بس نه کوي ماشې ته فشار ورکړه ډګروال سره یې خیانت کړی تا سره هم او هم یې له موږ سره دوی دروغ وایي جلیل قمندانه دروغ
زر کوه شاهینه مه هېروه زموږ یوازینی فرصت یو ډز دی که دې ونه ویشته هر څه ختمیږي شاهینه زمری ډز وکا ته یوه ګولۍ لرې شاهینه یوه ګولۍ که نښه دې وویشته خو ښه که ودې نه ویشته هر څه ختمیږي پوه شوم قمندان صاحب اوس داسې فکر وکړه چې زه د دښمن په لاس کې یم یوه ګولۍ لرې که نښه دې ونه ویشته نو زه وژل کېږم پوه شوې وژل کېږم د همدې لپاره سمه نښه ونیسه زما لپاره نښه ونیسه که نښه دې ونه ویشته زه وژل کېږم زر کوه شاهینه خدایا